سلامونه ملګرو، زما نننۍ موضوع ده د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د سفارتي اړیکو قایمولو او پای کې د چین د کردار په حواله سره. نو راځئ چې په دې باندې نن بحث وکړو. ایران او سعودي عرب د منطقي صرف یوازې نه بلکې د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د دې دواړو په منځ کې امن وي، نو په منطقه کې یوازې نه بلکې په دنیا کې به امن وي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات څنګه خراب شو، کله خراب شو، راځئ چې نن د تاریخ په رڼا کې دې ته وګورو. د سعودي عرب او ایران ترمنځ سفارتي اړیکې هغه وخت خراب شوې کله چې په ایران کې د هیومني انقلاب راغی. سعودي عرب دغه انقلاب نه بار په ایران باندې د الزامات لګوي چې دی په منځني ختیځ کې یعنی په مشرق وسطا کې شیعه ملیشې داغي مدد کوي او دی غواړي چې د سنیانو دولت د سنیانو حکومتونه ختم کړي. بل خوا ایران د سعودي عرب د دغه الزاماتو په جواب کې وایي چې نه، دوی زمونږ خلاف وهابیزم پروموټ کوي او د وهابیانو مرسته کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کشیدګي زیاته شوه کله چې په یمن کې ایران د حوثي انقلابیانو یا باغیانو ملاتړ پیل کو او د دغه په جواب کې سعودي عرب په یمن باندې حمله وکړه چې حوثیان د تیغ وباسي او یو خپل داسې دولت قائم کړي چې د غیر سعودي عرب سره اړیکې وي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ په دغه نیابتي جګړه کې څه د پاسه 1 لاک یمنیان ووژلی شو او په میلیونو د خوراک د کمی او د قحط سره مخ شو. سعودي عرب په دې جګړه کې څه د پاسه 200 ارب ډالر بایلل. ایران دغسې ایران هم په سلونو میلیونو ډالر بایلل، خو ولې دواړو ته هیڅ ستراتیژیک ګټې په لاس رانغلې. د دې دومره لویو تاوانونو نه پس سعودي عرب د یمن حوثیانو ته افر کوي چې موږ بدله 200 میلیارډ ډالر یعنی 200 ارب ډالر موږ درکو، خو تاسو زموږ سره روغه جوړې ته تیار شئ او موږ یو داسې دولت په یمن کې جوړ کړو چې د هغې د سعودي عرب سره هم ښې اړیکې وي او د ګاونډي هیوادونو سره هم ښې اړیکې وي. خو ولې حوثیان د سعودي عرب دغه افر بار مسترد کوي؟ حوثیان ولې د سعودي عرب دغه افر مسترد کوي؟ ځکه چې د دې په شا باندې د ایران لاس دی او ایران نه غواړي چې یو داسې ډیل د حوثیانو او د سعودي عرب په منځ کې وشي چې زه پکې موجود نه یم. سعودي عرب ته هم دغه معلومه ده چې د حوثیانو موار د ایران په لاس کې دی. همدغه وجه ده چې سعودي عرب خپله غواړي چې موږ د ایران سره بیا سفارتي اړیکې قایم کړو او د یمن مسله په شریکه حل کړو. سعودي عرب او ایران دواړو هیوادونو دا فیصله وکړه چې زموږ منځګړیتوب به چین کوي. د چین دغه منځګړیتوب ته دنیا په دې نظر ګوري چې چین د اقتصادي او فوجي پرمختګ سره سیاسي پرمختګ هم کوي او د نړۍ د دوو هیوادونو د مهمو هیوادونو ترمنځ د سولې او د امن د مذاکراتو په وخت باندې خپل رول کردار لوبولی شي. چین هم دغه خپله کامیابي سیاسي کامیابي بولي، خو آیا د چین دا کامیابي به ارزي وي یا د راروان وخت کې د پاره به هم وي؟ چین که هر څومره دغه کریډټ ترلاسه کړو خو ولې دا به ارزي؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده د سعودي عرب او د امریکې ترمنځ د تیرو 80 کلونو نه مضبوطې اړیکې دي. سعودي عرب هغه هیواد دی چې د امریکې د پټرولو د تیلو ضرورت پوره کوي او امریکا هیواد دی چې د سعودي عرب د ټیکنالوژي په میدان کې د سعودي عرب ضرورت پوره کوي. که د سعودي عرب موږ هیلث سیستم ته وګورو، که د هغې انفراسټرکچر ته، د هغې سړکونو، د هغې بلډینګ ته وګورو، د هغې جدید تعلیم ته وګورو، د هغې ملیټرۍ ته وګورو، د هغې سازوسامان ته وګورو، نو دغه امریکا ده چې د سعودي عرب په شا ولاړه ده او هغې د ملک په جوړولو کې، د هغې د ادارو په جوړولو کې لوی رول پلی کړ. امریکې لپاره د سعودي عرب او د ایران ترمنځ ښه تعلقات هیڅ سردرد نه دی، څومره چې د امریکې لپاره د چین منځګړیتوب سردرد جوړ شوی دی. هم دغه وجه ده چې د دې درېواړو هیوادونو د سولې ترمنځ د سولې د امن مذاکراتو نه پس د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن او د ډیموکریټ دواړو ګوندونو سینیټرانو د سعودي عرب په خلاف یو قرارداد راوړو. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند کریس مرفي او د ډیموکراټیک ګوند مایک لی د سعودي عرب په خلاف باندې یو قرارداد راوړو. په دغه قرارداد کې لیک دی چې سعودي عرب په یمن کې د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي. نو اوس دلته کې د حیرانتیا خبر خدا ده چې سعودي عرب دغه جګړه په 2015-14 کې شروع کړې ده او د دغه په نتیجه کې په لکونو یمنیان مړ دي، د امریکې په وسلو باندې وژل شوي دي. امریکې ولې وکاله په دغه باندې سترګې پټې کړې وي؟ آیا دې ته اوس بشري حقوقونه په نظر راغلل؟
هر کله که دغه قرارداد د امریکای په سېنټ کې پاس شو نو د امریکای د بایدن دولت هغه په دې باندې غور کوي او کچري په 13 ورځو کې دغه جواب ورنکو نو په 13 ورځو کې به اتوماتیکلی په سعودي عرب ته کم امدادونه امریکا ورکوي نو هغه به ودرېږي. د دغه سره به امریکا چې کومه ټیکنالوژي کومه وسلې په سعودي عرب خرڅای هغه به اتوماتیکلی یو میاشت پس په سعودي عرب باندې بند شي. په دغه کې یوازې په دغه د سعودي عرب او د امریکای ترمنځ په دغه معاهدو کې یوازې فوجي معاهدې یا نور د تیلو معاهدې نه دي شامل بلکې په دې کې د سعودي عرب د ایرلاین کمپنو هم په سلګونو اربونو ډالرو معاهدې شامل. د سعودي عرب په ویژن 2030 کې یو پروجیکټ دا هم شامل دی چې سعودي عرب خپل ایرلاین نور جدید کی او د دنیا د غټو کمپنو مقابله ته جوړ کی. د دې غرض د پاره د سعودي دولت د امریکای د کمپنۍ د بوئنګ 787 ډریم لاینر سره یو معاهده کړې ده چې دغه معاهده تر لارې به دغه کمپنۍ امریکای دغه کمپنۍ سعودي عرب ته 121 سفري تیاری جدید تیاری جوړوي او په دغه باندې به 10 اربع یعنی 10 میلیارډ ډالر خرچه راځي. د دې نوي پروجیکټ سره په سعودي عرب کې 2 لک خلکو ته روزګار میلاو شي او په امریکا کې به 1 لک او 40,000 خلکو ته. بل خو دغه قرارداد کوم چې د سعودي عرب په خلاف د امریکای په سېنټ کې روان دی دغه منظور شو نو د سعودي عرب دغه خوب دغه به سرته ونه رسي او سعودي عرب ته به په ویژن 2030 کې لوی مشکلات مخې ته راشي. امریکا یوازې د سعودي عرب په دې سېکټر کې مرسته نه کوي بلکې په فوجي سېکټر کې مرسته کوي چې سعودي عرب ته بحري شیپونه جازونه جدید وسلې لړاکه تیاری او ټیکنالوژي مزایل په دې کې پیټریاټ مزایل هم شامل دي دغه ورته ورکوي چې دغه 300 ارب ډالرونو زیات جوړیږي. نو که پرس که دغه قرارداد کله هم پاس شو د سعودي عرب په خلاف باندې نو سعودي عرب او د امریکای ترمنځ به تعلقات نور هم خراب شي او سعودي عرب په ویژن 2013 کې به سعودي عرب تر ټولو نه زیات د مشکلاتو سره مخ شي. اخر امریکا د یو دوست هیواد سره ولې داسې کوي ځکه چې دغه دوست هیواد نن سبا چین ته هم ضرورت دی او امریکا نه غواړي چې سعودي عرب او یا داسې دغه مهم پارټنران هیوادونه د چین د اثر رسوخ لاندې راشي. د ایران او د سعودي عرب په بیا سفارتي اړیکو قائمولو کې تر ټولو نه زیاته ګټه سعودي عرب ته ده. هغه دا ده چې سعودي عرب به د یو ګاونډي هیواد سره نه صرف د امن په لار لاړ شي بلکې په یمن کې به هم هغه د یو لوی نقصان نه بچ شي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ ښه تعلق د امریکای د پاره سردار دی نه څومره چې چین سردار دی. د یو وجه دار چې امریکا نه غواړي چې په نړۍ کې د یو داسې هیواد منځ ته راشي مهې ته راشي چې هغه د دوو هیوادونو په منځ کې منځګړیتوب وکړي او د نړۍ په سیاست باندې حاوي شي. که چاري هم د امریکای په سېنټ کې د سعودي عرب په خلاف قرارداد پاس شو نو سعودي عرب به مجبور شي چې چین د دې خبرو نه وکاږي یا یو بل داسې هیواد د ایران ترمنځ منځګړی راولي مهې ته چې د دواړو په منځ کې داسې رول پلی کی چې نه امریکای ته پاغي باندې اعتراضات وي او نه یو بل هیواد ته. چین که هر څومره په نړۍ کې یو مثبت کردار لوبوي خو امریکا نه غواړي چې چین دغه مثبت کردار لوبولو ته پرېږدي. سعودي عرب که هر څومره یو آزاد هیواد دی خو هغې ته پته ده چې که چېرې زه مخامخ نور هم چین راکش کومه خپلو مسلو حل کولو لپاره نو امریکا و موږ ته په دې کې مشکلات سازوي مشکلات به ایجادوي او زمونږ د 2030 ویژن چې کوم خوب دی هغه به د امریکای د مرستې نه بغیر نیمګړی پاتې شي. امریکا هم د دنیا د اقتصاد هغه بلا ده چې ټول نړۍ یې د ځان محتاجه کړې ده او امریکای ته معلومه ده چې کوم هیواد هم زمونږ په مخالفت کې ځي زمونږ د سټریټیژیک ګټو او زمونږ د مفاداتو په مخالفت کې ځي نو موږ به هغې ته مشکلات ایجادوم دغسې مشکلات پورته سازو لکه کوم مشکلات چې د سېنټ د لارې د یو څو سېنیټرانو د لارې سعودي عرب ته سازوي. په داسې حالاتو کې به سعودي عرب مجبوره شي او هغې به یو داسې لار راوباسي چې د چین پکې هیڅ کردار نه وي او د ایران سره خپلې سفارتي اړیکې بیا جوړې کړي او د یمن مسله حل کړي. که هر څومره په دې ټوله سینیریو باندې نظر واچوه او دا مطالعه کړه نو
چین ته په سیاسي اثر رسوخ قایمولو کې لا بلها کلونه پاتې دي. سعودي عرب او ایران ترمنځ چې څومره هم د امن خبرې کېږي نو دومره به د افغانستان او د پښتنو په خیر او په ګټه. وجه څه ده؟ وجه دا را چې دلته کې خو چېرته هم په دنیا کې نیابتي جګړې کېږي نو هغه زموږ خاورې ته راځي. که موږ سړې جګړې ته وګورو یا د روس په خلاف چې کوم په افغانستان کې کومه جګړه شوې ده نو که موږ وګورو نو دغه جګړه دیوبندیانو، اخوانیانو او وهابیانو په شریکه کړې ده. امریکې او د هغې اتحادیانو به د دنیا د ګوټ ګوټ نه وهابیان راټولول او افغانستان ته به راوړل او دلته کې به د شورویانو په خلاف جنګول، د افغانستان د ای وخت د دولت خلاف جنګول. د امریکې سره په دغه جنگ کې یوازې غربي اتحادیانو خپل رول نه دی لوبولی بلکې د دې سره سره سعودي عرب او پاکستان هم خپل رول لوبولی دی. سعودي عرب دې ته وهابیزم پروموټ کړی دی چې محمد بن سلمان په خپل ردی ذکر بار بار په ټي وي ګانو باندې کړی دی چې د شورویانو په خلاف د کمیونیزم په خلاف باندې موږ وهابیزم پروموټ کړی دی. خو یعنی اوس وخت بدل دی، موږ جدیدیت غواړو، په سعودي عرب کې موږ بدلون غواړو نو موږ وهابیزم محدود کوو نه بلکې وژنو یې. محمد بن سلمان که هر څومره د وهابیزم د وژلو خبرې کوي خو که چېرې هم هغه نور ښکیل شو د یمن په جګړه کې او نور ښکیلیږي نو لازمي به هغه په افغانستان کې دننه د وهابیانو مرسته کوي، ځکه په نیابتي جګړو کې د نړۍ دپاره بیا هر څه جایز وي، هغه بیا هیڅ جایز او ناجایز ته نه ګوري. دا هغې لوی مثال امریکا دی چې یو خوا د اسلامیک ایکسټریمیزم په مخالفت کې خپل کمپاینونه چلوي او د هغې په خلاف باندې په دنیا کې اپریشنونه کوي. خو که بل خوا موږ وګورو نو هم دغه ایکسټریم ډلې دغه دې چې ورته نن دهشتګرد وایي نو دا امریکې جوړې کړي دي او د هغې اقرار پرله پسې د امریکې سینیټران، د امریکې مشران، سیاسي لیډران هغې کوي. خو چې بل خوا د هغې د سټریټیژیک ګټو حاصلولو خبره شي نو هغې بیا د هغه خلکو ملاتړ کوي. موږ په سوریا کې هم ولیده او په لیبیا کې هم ولیده. په افغانستان کې د سوشلیست دولت په خلاف اخوانیان، دیوبندیان او وهابیان په یو صف کې جنګېدل، په یو مورچه کې جنګېدل. 15 کاله پس د وهابیانو دغې ډلې په عراق او په سوریا کې د دولت اسلامي په نوم باندې یوه ډله جوړه کړه او هغې د څه وخته پورې د عراق او د شام د سوریا په بعضې علاقو باندې خپل دولت هم قایم کو. نو په افغانستان کې د دیوبندیانو یوې ډلې د هغې په لاس باندې بغیت وکړو او د هغې نه پس د دیوبندي طالب او د وهابیانو په منځ کې اختلافات پیدا شو. په افغانستان کې د آیسس یا د داعش خراسان په نوم د دغې ډلې په خلاف طالبانو وسلې اوچتې کړې او هغې وژل شروع کړه. د هغې په خلاف یې د کفر او د خوارجو فتوې ورکړې. په عراق او سوریا کې د دې خلکو ایډیالوژي د هیچ چا نه پټه نه ده چې هغې څومره د شیعهګانو په خلاف نفرت لري او د هغې دپاره په زړه کې هیڅ رحم نه لري. کله هم چې په افغانستان کې خراسان منځته راغی نو د ایران IRGC چې ورته وایي د هغې د افغانستان د طالبانو سره په لومړي ځل باندې خپلې اړیکې قایمې کړې. طالبان په نظریه باندې دیوبندیان دي او ایرانی دولت شیعه دی. دې دواړه هم د یو بل سره نظریاتي او مذهبي اختلافات لري. خو ولې طالبانو ایران ته دومره نقصان نه رسولی، شیعهګانو ته نقصان نه رسولی څومره چې د وهابیانو رسولی دی. ایران همدغه وجه ده چې د طالبانو سره ښې اړیکې جوړې کړې او د آیسس خراسان په خلاف یې د طالبانو څخه حده پورې مرستې هم وکړې. نو که فرض کا د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په یمن کې جګړه دوام ولري، په بحرین کې سیاسي کشالي دوام ولري، نو سعودي عرب به مجبوره شي چې په افغانستان کې د وهابیانو مرسته د ایران په خلاف باندې شروع کړي. نو د افغانستان او زمونږ د منطقې دپاره د پښتنو دپاره وه د سعودي عرب او د ایران ترمنځ څومره چې تعلقات ښه کېږي نو زمونږ دپاره به مثبت عملي او زمونږ دپاره به ډېرې ګټې ولري. ځکه دلته به د دوو ایډیالوژیو په ترمنځ کې د خونړي جنګونو نه پښتانه او افغانان بچ شي. د نن لپاره دوره پوره وه. د روان وخت لپاره د خدای پامان.